Hello dear friends, welcome back to Hope English Academy. Hope to be fine everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. یو ځل بیا Hope English Academy ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې موږ تاسو ویلي وو چې beginner class به شروع کیږي، نو نن د beginner class first lesson اولنی درس دی چې دغه beginner class مخصوص دی د هغو کسانو لپاره کوم چې څه ناڅه په انګلیسي باندې پوهیږي. مطلب دا چې بالکل په زیرو سټپ کې نه وي، کوچنی یو غټ ABC په لیکلو سره زده وي، د ABC د اوازونو په اړه باندې معلومات ولري، کوم ترکیبي حروف چې دي، مخفف توري چې دي، که چېرته پر دغه شیانو باندې معلومات ولري نو کولی شي چې په دغه کلاس کې زموږ سره ګډون وکړي. او که چېرته پر دغه شیانو باندې نه پوهېږي او بالکل له زیرو څخه وي، له صفر څخه وي، نو کولی شي چې زموږ صفري کلاس تعقیب کړي چې پر همدې یوټیوب چینل باندې اپلوډ شوی دی او بیا دغه کلاس کې زموږ سره ګډون وکړي. دغه کلاس مکمل 15 لیسنه دی چې په دې کې به موږ تاسو درې شیان زده کوو چې هغه ریډینګ دی، رایټینګ او سپیلینګ دی. ریډینګ مطلب دا چې موږ تاسو کولی شو چې انګلیسي ووایو. رایټینګ دا مطلب چې موږ تاسو کولی شو چې د انګلیسي خط ولیکو. سپیلینګ دا مطلب چې موږ تاسو کولی شو چې د انګلیسي املا زده کړو. نو په دغه 15 لیسن کې به دغه درې شیان تاسو زده کوئ ان شاء الله. که چېرته غواړئ چې همدا رقم ویډیوګانې وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب، که چېرته فیسبوک کاروئ نو زموږ فیسبوک پاڼه هوپ انګلیش اکیډمي در سره فالو، او که چېرته مو دغه ویډیو خوښه شوه نو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د هر لغت نه چې انګلیسي لغت وي موږ تاسو باید چې د هغه اوازونو ته فکر وکړو، یعنی چې په دغه لغت کې کوم اوازونه راځي او د کوم اوازونو لپاره کوم حروف کارول کیږي. نو راځي اول دلته د ا لپاره موږ تاسو یو لغت راخلو چې دی آرټسټ. نو ځکه آرټسټ دلته راسم په پښتو کې ولیکم نو زه به په دغه طریقه سره لیکم. دغه ما په پښتو کې ولیکم نو که چېرته وغواړم چې دا په انګلیسي کې ولیکم زه به څنګه لیکم. ما تاسو ویلي وو چې د دغه اوازونو ته به ګورئ څه دی. دغه ما د دې په خاطر باندې تاسو ته په پښتو باندې ولیکه تر څو پورې تاسو د دغه حروفو اوازونه د دغه لغتونو اوازونه تعقیب کړئ. فرض مثال موږ تاسو راځو دلته د آ لپاره موږ تاسو ویلي وو چې 15 قسمه اوازونه ورکوي چې یو یې آ دی. نو د آ لپاره دلته زه ای لیکم. زه دلته ای لیکم، ای مې ولیکله. د ر لپاره موږ تاسو آر لرو چې آر دلته په څنګ کې ورسره لیکم. د چ لپاره موږ تاسو چی لرو، د ټ اواز چې ورکوي دا چی دی. د ی لپاره موږ تاسو آی هم کارولی سو، ای هم کارولی سو، خو په دې ځای کې آی کارول کیږي. آی بیا د سین لپاره د س لپاره موږ تاسو ویلو چې ایس کارول کیږي. ایس بیا د ټ دی، د ټ اواز دی، دلته بیا ټي ورسره کارو. نو دا راغی آر ټیسټ. اکټرز چې زه اوس لیکم مثلا په پښتو کې به څنګه لیکم. ما په پښتو کې ولیکم، که وغواړم چې دغه په انګلیسي باندې ولیکم څنګه به لیکم. د الف لپاره یعنې د ا لپاره موږ تاسو ای کاروو څه دی، ای مو وکاروله. بیا د کاف لپاره موږ تاسو ویلي وو چې سی هم کارول کیږي، کې هم کارول کیږي، خو اکثره سی د ای نه بعد راځي. او ټي د ټ اواز لپاره موږ تاسو ټي کارو. اوس دلته د ټ لپاره موږ تاسو په پښتو کې زبر ورکو اکټرز. صحیح نه دلته غړوندی درې په سر باندې خوري. نو دغه د زبر لپاره موږ تاسو او کارو. صحیح شو. او د ر لپاره موږ تاسو ویلو چې آر کارو. هر شی چې جمع کیږي یعنی په اخر سر کې اس ورته ورکوو د جمع کېدو لپاره. اکټرز. صحیح شو. په دغه دستور سره موږ تاسو کولی شو چې هر لغت، هر د انګلیسي حرف موږ تاسو په دغه ترتیب په دغه روش سره ولیکو. اسان ترین لار، اسان ترینه طریقه همدغه ده. آرټسټ ویل کېږي هنرمند ته، او اکټرز چې دی اداکار ته هم ویل کېږي. فرض مثال زه دلته لیکم کیک. اول راخلم سی، سی مې ولیکله. بیا بعد له هغه نه د یې لپاره موږ تاسو ویلي وو که دا کیک موږ تاسو پښتو کې دا رقم ولیکم صحیح راځي. نو دغه ای که زه دلته د یې لپاره ورکړم خو صحیح دی، ځکه چې دلته اواز
د یې ورکوي کیک. صحیح دی. دا یې داسې کشېږي نو د کشېدو لپاره موږ تاسو ویلي وو چې موږ تاسو به ای کاروو. کاف دی. د کاف لپاره موږ تاسو ویلي وو چې کاف هم کاروو، کې هم کارولی سو. دلته زه کې ورسره لیکم او دلته بیا په ساین کې ورسره ای لیکم. ای ما تاسو ویل چې په اکثر د لغاتو په اخر کې چې راسي نو دغه ای بیا سایلنټ وي. په دغه دستور سره موږ تاسو کولی شئ چې نور حروف هم په همدغه ترتیب سره ولیکو. مطلب مې په دغه درسونو کې دا دی چې موږ تاسو باید چې د هر لغت د هر جملې اوازونو ته وګورو، په هماغه ترتیب سره موږ تاسو کولی شئ چې املا په اسان ترینه طریقه سره زده کړو. د بي لپاره زه څو لغاتونه جوړوم چې بي موږ تاسو څنګه کارولی شو چې په لغاتونو کې وکاروو. همداسې په ترتیب سره به مکمل حروفو باندې څو لغاتونه جوړوو. انشاءالله چې دغه 15 لیسنو کې چې تاسو املا زده نه کړئ نو په ټول عمر باندې تاسو مطمئن اوسئ چې نشئ زده کولی، ځکه چې په دومره ډیټیل او په دومره تشریح سره تاسو ته څوک درس نشي درکولی. نو اوس راځو بي باندې یو لغت مثلا زه جوړوم. زه وایم چې بوک. بوک به زه په پښتو کې اول ولیکم چې موږ تاسو څنګه لیکو او بعد له هغه به د هغه اوازونو ته وګورو. د اوازو په ترتیب سره به موږ تاسو د انګلیسي حروف وکاروو. بوک. دا بوک ځکه وغواړم چې په انګلیسي کې ولیکم داسې به لیکم. د ب لپاره موږ تاسو اولنی کاروو چې شي بي. نو د انګلیسي دا قانون دی چې هر حرف چې مثلا په شد باندې لکه موږ تاسو چې سخت وایو یا که شده زیات پکې راسي نو هغه حرف چې دی بیا ډبل کارول کیږي. دلته د واو لپاره زه ډبل او کاروم او د کاف لپاره کې کارول کیږي. باسکټبال راځم اول په پښتو کې لیکم، په دغه ترتیب سره لیکل کیږي. که غواړم چې په انګلیسي کې ولیکم په دغه ترتیب سره به لیکم. بي لپاره بي کارول کیږي، د ای لپاره د الف لپاره ای کارول کیږي او د اس لپاره د سین لپاره اس کارول کیږي. د کاف لپاره کې، ی لپاره موږ تاسو ای کاروو او د چ لپاره هم چ، بي لپاره بي او د الف لپاره بي یا ای او د لام لپاره ډبل ال کاروو. په دغه ترتیب سره موږ تاسو راځو دلته لیکو باسکټبال. په دغه ترتیب سره موږ تاسو باسکټبال په انګلیسي کې لیکو. راځو یو بل حرف هم په بي کې درکوم، نور به انشاءالله بیا 3 حرف په پښتو کې او 3 په انګلیسي کې تاسو ته درکړم لغاتونه چې تاسو به په کمنټ کې حتما در سره ولیکئ. که په پښتو مې درته ولیکل نو تاسو به په انګلیسي باندې ولیکئ او که په انګلیسي درته ولیکل هغه به بیرته تاسو په پښتو کې ولیکئ. راځو اخرینی لغت دی د بي. مثلا زه لیکم بریکټس. بریکټس وایي قوسونو ته. نو بریکټس اول زه بس په پښتو کې دلته ولیکم تر څو پورې هغه لغاتونه ماته حروف یې ماته مشخص سي. هر حرف چې تاسو مشخص کوئ د هغه په اوازونو مطابق باندې به مشخص کوئ. بریکټس او بیا دلته راځو په انګلیش کې لیکو. د بي لپاره بي، د ری لپاره موږ تاسو آر کاروو او بري دلته د ای اواز یې سي موږ تاسو په پښتو کې دغه رقم یې هم ورکولی سو. نو د دغه رقم یې لپاره موږ تاسو ای کاروو. د یې لپاره موږ تاسو ای وکاروله او د کاف لپاره موږ تاسو سی او کې کاروو. سی دلته سایلنټ دی. په تیرني درسونو کې ما تاسو ته ویلي وو. نو بیا دلته د ی لپاره ای کارول کیږي، د چ لپاره موږ تاسو چی کاروو او د سین لپاره اس کاروو. بریکټس. په دغه دستور سره موږ تاسو هر لغت، هر حرف، هر جمله کارولی سو. نو راځو دلته څو لغاتونه نور درته کوم، تاسو به په کمنټ کې ولیکئ. په انګلیش کې ولیکئ اسسټنټ بریکفاسټ آرمي او دغه په پښتو کې ولیکئ بیسټ آرټس افغانستان. د بګنر کلاس فرست لیسن پای ته ورسېد. تر راتلونکو ویډیوګانو مو په سپیشل رب سپارم. ښه وخت کې شیبې کې مو ویډیو خوښه سو نو در سره لایک کړئ. الله حافظ.